امریکا بیا پاکستان ته د افغان وژلې آلې په لاس ورکړې. پاکستان پر افغان خاورې بیا بریدونه پیل کړي. دا چې چیرته او څنګه نو همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې پاکستان ته د امریکا لخوا افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو د ورکولو خبرونه رسنیزې شوې، د افغانانو د سخت غبرګون سره مخ شول او ویل یې چې دا وسلې به پاکستان بیا د افغانستان پر ضد وکاروي چې هماغسې وشول. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ په مرورې ولسوالۍ 14 فیر راکټ مرمۍ ویشتلې دي. له دغې راکټي مرمۍ یوه د ترخو اوبو په سیمه کې په یوه کور کې لګېدل چې یوه ماشومه نجلۍ پکې شهیده شوې او د مور په ګډون یې 4 تنه ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ د افغانستان په خاورې تیری کوي او په ولسونو یې راکټونه توغوي. تر دې 3 میاشتې وړاندې هم پاکستان د کونړ پر ډیورن فرضي کرښې پرتو ولسوالیو او مرکز اسداباد راکټي بریدونه وکړل چې 8 تنه ملکي وګړي یې شهیدان کړل. د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکي وایي د پاکستان له خاورې هره ورځ په مرکز اسداباد راکټونه راځي چې وخت نا وخت ولسي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي. د پاکستان پوځ ډیورن فرضي کرښې سره د کونړ پر پرتو ولسوالیو اغزن تار هم تیر کړی او هر ورځ پاکستانی پوځ د کونړ پر خاورې راکټي بریدونه کوي. خو د کونړ د اوسیدونکو پر وینا چې سیمه ییز او مرکزی حکومت ورته غلی دی خو قربانۍ پکې ولس ورکوي. بلخوا د کندهار یو شمیر قومي مشرانو ویلي چې هغه تجهیزات چې امریکایي ځواکونو پاکستان ته وړي هغوی یې د ډیورن کرښې په اوږدو کې ځای پر ځای کوي. په ورته مهال د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هم نن د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته په سفر تللی او هلته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان ولسمشر او پوځي لوړپوړو چارواکو سره وویني. ګلبدین حکمتیار چې د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې د پاکستان له لوري حمایه شوی او پاکستان ته وفادار پاتې شوی، یو ځل بیا اسلام آباد ته د نوموړي سفر د افغانانو په منځ کې ګونګوسۍ را پیدا کړی او پاکستان ته د حکمتیار سفر د افغانستان لپاره ښه پایله نه ګڼي. ګرانو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.